هر کله چې مخکې د قمري حروفو څخه د تعریف لام واقع شي نو د تعریف لام کې به اظهار کیږي او دا قمري حروف هم څوارلس دي چې په کلماتو یا شعر د ابغي حجک و خف عقیمه کې جمع شوي دي او وجه د تسمیه د دې حروف په قمري حروفو کې دا ده چې لام د دغه حروفو په القمر حروفو کې مشابه دی یعنی لکه څرنګه چې د تعریف لام د القمر په حروفو کې تلفظ کیږي نو په همدغه حروفو کې چې قمري دي ټول چې قمري حروف دي په همدې کې به هم لام تلفظ کیږي یعنی تنها د القمر په نوم کې چې کوم قاف راغلی دی یعنی که خلک دا فکر ونه کړي چې دغه قاف بګنې تلفظ کیږي کوم چې ټول حروف قمري دي هغه به په لام تعریف بظاهر وي پکې او یا په خاطر د تشبیه د حروف یعنی القمر سپوږمۍ او تعریف او تشبیه د لام تعریف په ستورو چې ظاهریږي په هغه وخت کې چې سپوږمۍ وي یعنی کله چې لمر وینو په شمسي حروفو کې منګو تاسو ولسته چې کله چې لمر وینو د سپوږمۍ سره د ټولو ستورو رڼا غیب وي ځکه چې لمر قوي دی نو همدغه رنګ قمري حروف هم یعنی شمسي حروف هم قوي دي او کله چې بیا قمر یعنی سپوږمۍ وي نو د نور ستورو رڼا هم ظاهر وي هغه د دې وجه ده چې په خپل قمر هم ضعیفه ده نو همدغه وجه ده چې کله چې سپوږمۍ وي نو د نور ستورو رڼا هم ورسره ظاهر وي او رڼا نه غیبیږي همدغه وجه ده چې لام تعریف په حروف قمری کې ضرور وي او ظاهریږي یعنی اظهار کیږي د لام تعریف بل دا چې سبب د اظهارولو د دې لام د دې حروف څخه دا دی چې مخرج د لام د دغه یعنی د مخارج او د دغه 14 حروف څخه لري د قمري حروف مثالونه العالمين الحج القرآن البرق المائدة او داس نور باب دی په بیان د احکامو د لام فعل او لام حرف کې هغه لام چې په افعالو د مضارع ماضی امر او حروفو کې واقع کیږي نو بیان او اظهار په قاری باندې لازم ده هغه په داسې شرط چې ورسته د فعل د لام څخه لام متحرک یعنی د فعل لام خو طبعا ساکن وي یعنی ورسته د فعل د لام څخه یا لام را نشي او یا د فعل د لام څخه ورسته د را حرف را نشي هغه ځکه چې د ساکن لام څخه ورسته که متحرک لام راشي نو هلته به ادغام مثلین وشي او که د لام ساکن څخه ورسته حرف را راشي د را حرف راشي نو هلته به ادغام متقاربین وشي هغه لکه لام ساکن دی ألم أقل باللام لكم يعني ألم أقل لكم يا لام ساكن ده قل ربي يعني كي بقول ربي او كلام حرف يا لام فعل راشي نو دا لامونه باید خ اظهار شي دا سنشي چې د دې په ځای باندې هغه حروف استعمال شي په دې کې چې په هغه کې زائد هغه حرف نه وي او مثالونه د لام فعل او لام حرف دادي والتفت الساق والتفت الساق کې تاسو وګورئ چې دلته
باید داسې یو حالت وای چې بعضې وایي چې لکه وتفت الساق، لکه چې راغلی دی چې التائبون، چون دلته دا لام موجود دی نو د دې په وجه باندې په لام فعل او لام حرف کې بیا هغه نه مدغمیږي، یعنې ادغام نه کېږي، څه چې حرف د تا شمسی دی. نو په همدې وجه باندې که دی هم د په لام فعل او لام حرف کې به دا لامونه مراعات کېږي او دا به ښه صفا صفا اظهار کېږي، ښکاره کېږي به. لکه په والتفت الساق، قل د قل هو الله کې د قل په کلمه کې دا به ښه صحیح اظهارېږي. او یا بل نتبعو، یعنی نه به کېږي چې بل نتبعو، نه بل نتبعو او داسې نور. باب دی په بیان د مد کې. مد په لغت کې زیادت ته وایي او په اصطلاح کې زیادت ته د اواز د اوږدولو څخه په حروفو د مد کې. او د مد حروف درې دي چې اول حرف عبارت دی د الف څخه چې الف همیشه ساکن وي او ما قبل د هغې حرف مفتوح وي، او د یای ساکنه حرف هم مده دی چې ما قبل مکسور وي، همدغه رنګ د واو ساکن حرف هم مده دی چې ما قبل مضموم وي، یعنی دا درې واړه حروف مده دي. او دغه درې واړه حروف د اوتینا په کلمه کې جمع شوي دي. او دغه حروف په نام د مده حروفو یادېږي، ځکه چې په وخت د ادا کولو د دغه حروفو د مد کې آواز په نرمۍ سره زیادت پیدا کوي، چې نو چې دغه اوږدوالی پیدا کوي دغه اوږدوالی به پرته د تکلف څخه وي. او تسمیه د دغه حروفو په جوفیه حروفو کې دغه ده، او دغه حروف په جوفیه حروفو سره یادېږي او په وخت د ادا کولو کې آواز د دې حروفو په هوا کې ختمېږي، نو همدغه حروف په حروف جوفیه سره یادېږي. مد په دوه قسمه دی، اول مد اصلی او دوهم مد فرعی. اول فصل دی په بیان د مد اصلی کې. اول مد په دې قسم دی چې قایم او ذات د حرف پرته له مد څخه نه پیدا کیږي، یعنی که دغه مد طبعی چې دی یعنی دغه ذاتی مد که چېرې ترک شي نو بیا حرف د مد هم د من څخه ځي، او دا مد موقوف په سبب د اسبابو څخه نه دی، یعنی دا مد سبب نه لري، بلکې موجودیت یو د حروف د مد څخه، یعنی موجودیت د حرف د مد یو د حروف د مد څخه کفایت کوي. نو هم دغه رنګ دغه مد ته هم مد طبعی او هم مد ذاتی وایي. دا طبعی په دې خاطر ورته وایي چې طبعی دی هم دغه رنګ چې الف دی د الف په اندازه لوستی شي، هم دغه چې یا ساکنه ده د یا ساکنه په اندازه لوستی شي، دغه رنګ چې واو ساکن دی د واو ساکن په اندازه لوستی شي. دا طبعی لوستی شي، یعنی زیادت او کمبود پکې نه کیږي. او ذاتی چې دی هم دغه دی چې ذات د حرف په لوستی شي، داسې به نه کیږي چې دا کې زیادت، یعنی هماغه چې مخکې وویلی شو چې دا په سبب موقوف نه دی، یعنی سبب دی لره نشته. وجه د تسمیه د دې مد په دې یعنی د دې حرف په دې مد کې دا ده چې صاحب د طبیعت په دې مد کې زیادت او کمبود نشي کولای، یعنی حرف په هغه اندازه لولي چې حرف د مد دی. او دې مد ته طبعی مد په دې خاطر وایي چې په نه کولو د مد کې که چېرې مد ونه کړي په همدغه اندازه چې دا حرف دی،
نو بیا حروف د مد د المند څخه ځي. فلهذا په درې واړه مد حروفو کې اندازه د مد چې ده فقط د هر یو اندازه به په اندازه د یو الف وي او واجب ده. او طریقه د معرفت د دې مد دا ده چې کله چې الف ساکن، الف خو ساکن وي همیشه، اندازه د الف هم دا ده چې مقدار د یو الف به هغه وخت پیدا کړی شي چې کله لاس خلاص کړي اندازه د یو الف بشي، او کله یا لاس بند کړي نو اندازه د یو الف بشي. اوس مثالونه د مد اصلي. قال، قیل، یقول، یعنی قال په الف کې او په یا ساکنه کې قیل او په واو ساکن کې یقول. یا داسې نور حروف فی، اعدلوا، سار. دوهم فصل دی په بیان د مد فرعی کې. مد فرعی هغه مد دی چې د اسباب له کبله دغه مد په مد طبعی باندې زیادت مومي. طبعی هغه مدونه و چې قصر و، یعنی مدونه واړه و چې الف په خپل ساکن وي، یا ساکنه او واو ساکن، چې د هغې مقدار د یو الف په اندازه و او هغې لره اسباب نه و. ولې دغه مدونه چې فرعی دي هر یو مد په خپل ځای کې سبب لري چې درته معلوم بشي. او اسباب د مد فرعی همزه او سکون دي. مد فرعی لجهته د سبب په دوه قسمه ده. اول هغه مدونه دي چې سبب د هغې مدونو همزه ده او دغه مدونه عبارت دي له دغه مدونو څخه: مد متصل، مد منفصل او مد بدل. دوهم هغه مدونه چې د هغې مدونو سبب سکون دی. دغه مدونه عبارت دي له مد عارضي، مد لازم او اقسام د مد لازم. مد متصل، مد متصل عبارت له هغه مد څخه دی چې حرف د مد او سبب د مد چې همزه ده دواړه په یوه کلمه کې راشي. زیاتول د دغه مد چې مد متصل دی د طبعي مد څخه په نزد د ټولو قراو واجب دی، یعنی واجب دی چې زیات شي. او هم دغه رنګ په دغه مد کې د قصر د نه کولو په نزد د ټولو قراو واجب دی. هغه دا وجه ده چې هر قاری خپل نظر ښودلی دی، یعنی داسې وایي چې دلته د طبعي مد څخه زیادت شوی دی او زیات دی ځکه چې دې مد لره سبب موجود دی یا داسې نورو مدونو لره. نو هر قاری رحمت الله علیه خپل نظر ښکاره کړی چې څوک کم او څوک زیات ښایي. ولې دا د طبعي مد څخه د ټولو قراو په نزد زیات دی، مګر په مقدار د دې مد کې اختلاف کړی دی او اختلاف داسې دی چې حفص رحمت الله علیه د امام عاصم ابن ابي النجود التابعي کوفي رحمت الله علیه چې استاد دی داسې روایت کړی دی. هغوی فرمایلی دي چې مقدار د دې مد 15 حرکت دی او امام حمزه او ورش رحمت الله علیهما 3 الف مد کړی دی، مګر امام عبد الله ابن عامر او امام کسائی رحمت الله علیهما 2 الف مد کړی. او هم دغه رنګ امام عبد الله ابن کثیر مکی رحمت الله علیه، ابن عامر رحمت الله علیه او قالون رحمت الله علیه د دغه مد مقدار چې تر ټولو مدونو دغه مد زیات هم کوي یو الف او یو حرکت ښودلی دی. هغه وجه په دې مد کې د طول د کولو د مقدار د اصلي مد څخه دا ده چې حرف د مد ضعیف او حمزه چې سبب د مد دی قوي ده. پس په خاطر د ضعیف یعنی حرف د مد چې ضعیف دی او حمزه سبب د دې مد ده، پس ضعیف ته ملاقات ورکول د قوي سره، نو دلته د مد حروف ته طول ورکول کېدی. مثالونه د مد متصل دادي: جاء، اولئک، سیئت، سوء. دا مثالونه د مد متصل دي. مد منفصل، مد منفصل عبارت له هغه مد څخه دی چې حرف د مد یعنی الف یا ساکنه واو ساکن چې دا حروف مد دي
د دې څخه یو حرف چې مد وي په یو کلمه کې او سبب د مد چې حمزه ده په بل کلمه کې راشي دې ته مد منفصل وایي. امام عاصم، حمزه ابن عامر، کسائی او ورش رحمت الله علیهم دغه مد پشان د مد متصل مد کړی دی. ابن کثیر او سوسی رحمت الله علیهما د دغه مد مقدار یو الف ویلی دی. مخکې معلومه شوه چې امام عاصم، حمزه ابن عامر او یعنی کسائی او ورش دغه مدونه چې مد منفصل دي دا دونیم الف یا درې الف څومره چې د دوی قول دی کړی دی. او وم لیده چې دغه دوه قاریانو چې ابن کثیر او دوری دوی یو الف مد کړی دی. په دې کې ټولو قراو جواز ورکړی دی چې خوښه د قاری ده چې یو الف مد کوي او کدرې الفه مد منفصل. دې مد ته یعنی مد متصل خو منګه وړوکی نشو کولی ځکه دې مد ته واجب مد وایي، خو په مد منفصل کې اختیار ورکړی دی چې درې الفه مد کوي، دوه الفه مد کوي، یو الف مد کوي چې طبعي دی دا یې خوښه. ولې اصل په قرائت کې مراعات د مد دا دی چې کوم وخت چې قاری شروع وکړي مد ته که یو الف کړی وي د سر د تلاوت څخه نو تر آخره پورې به یو الف مد کوي. که دوه الف مد کړی وي دغه مد منفصل نو تر آخره به دغه دوه الف کوي. که دوه نیم الف کړی وي او که درې الف کړی وي یعنی د مد متصل په شانته نو تر آخره به دغه درې الف مد کوي. داسې به نه کوي چې په یو ځای کې یو الف، په بل ځای کې بل دوه الفه او په بل ځای کې درې الف او بیا یو الف په شروع شوي تلاوت کې که دا کار کوي نو دا فساد قرائت دی. یعنی دغه رکن د قرائت چې دی دا کې فساد پیدا کیږي او قرائت به صحیح نه وي کړی. او قالون او دوری رحمت الله علیهما دغه دواړه قولونه جائز ګڼلي دي. نو چې دواړه قولونه جائز شو یعنی هم مد یعنی طویل متصل په شانته او هم قصر دواړه اقوال دوی هم جائز ګڼلي او تصدیق پر باندې کړی دی او دوی دغه دواړه اقوال وایي. ولې دوی اصلا قالون او دوری چې دي دوی طبعی مد په اندازه باندې یو الف مد کوي خو په مد منفصل کې. ولې جائز ټول ګڼلي دي، د ټولو اقوال ګڼلي دي جائز. او همدغه مد منفصل دی چې مسما دی په مد جائز سره. جائز د دې په خاطر دی چې قراءو د دغه مد په کولو کې اختلاف کړی دی. یعنی قراءو هر قاری په همغه مقدار سره دغه مد کړی دی چې دوی ته دغه مد په تواتر سره رسیدلی دی. یعنی هر کله چې دغه دوه مدونه یو د بل پسې راشي خوا که مد متصل وي یا مد منفصل، خو په دې کې به دوی مقدار د مد په همغه اندازه باندې ساتي. فرضاً دوه مدونه متصل یو د بل پسې راغلل لکه من السماء ماء، نو دوی به کوشش کوي چې د مد مقدار یو برابر وساتي. داسې به نه کوي چې یو مد به وړوکی ساتي او بل به ادا کوي او بل مد به لوی ادا کوي. او مد متصل خو وجوب هم دغه دی چې واجب دی چې دا به طول مد کوي، یعنی دې کې به طول یعنی مد طویل به کوي په دې کې. او مد منفصل هم طویل کېدای شي ځکه چې هر قاری په خپل اندازه باندې مد کړي. همدغه وجه ده چې مد منفصل ته جائز ویلي. جائز هم دا دی چې درې الفه، دوه نیم الفه یا دوه الفه، یو نیم الف او یو الف ورته ویلی دی. نو د دې جواز ذکر ورکړی او دا جائز دی. نو دلته به داسې کېږي چې په مد منفصل کې به هم قاری داسې نه کوي چې یو مد به داسې وایي چې یو د بل پسې راغلی لکه بما انزله دا یو الف لستی شي، من الیک وما انزله دا هم یو الف لستی شي، من قبلک. نو خود داسې به کوي دی چې کوم مد چې منفصل کې یو الف کړی وي ټول مدونه به د تلاوت تر آخره پورې یو الف کوي. او که چرته دوه الف کړی وي دوه الف به وایي، او که چرته درې الف کړی وي مد نو د اول نه د آخر د تلاوت پورې به دی همدغه قانون ساتي په مد کې د مد د کولو په مقدار کې. لکه بما انزل الیک وما انزل من قبلک، نو دی به همدغه
یعنی په مد کې به همدغه اندازه ساتي داسې به نه کوي چې یو مد به وړوکی کوي او بل بلوي. مثالونه د مد منفصل بما انزل یا وما انزل من قبلك ولا اقول وما ادراك ما اصاب. دغه مثالونه وو د مد منفصل، هغه مد چې منفصل دی یعنی حرف د مد په یو کلمه کې وي او سبب چې حمزه ده په بل کلمه کې. مد لازم، مد لازم هغه مد توای چې هر کله چې د حرف مد نه وروسته کوم حرف راشي چې یا مشدد وي او یا ساکن. بیا مد لازم په دوه قسمه دی، یو مثقل دی او بل مخفف. نو دغه مثقل مد چې دی په هغه حالت کې کیږي هر کله چې د حرف مد نه وروسته داسې حرف راشي په یوه کلمه کې چې هغه مشدد وي، لکه الحاقه. او یا داسې حرف که چېرته وروسته یعنی دا به وي دې ته به وایي حرف یعنی مد مثقل کلمې. او هر کله چې د حرف د مد نه وروسته په یوه کلمه کې یو حرف راشي چې هغه ساکن وي نو هغې ته بیا مخفف کلمې وایي، لکه الآن. دا په دوه ډوله مد چې معرفي شو ان شاء الله په نورو کې به بیا په بل درس کې به بیا ان شاء الله مثقل حرفي او مخفف حرفي هم معرفي شي ان شاء الله. دوهم هغه مد دی چې مد لازم حرفي ورته وایي. دوهم هغه حروف چې په اوایلو د سورتونو د قرآن کریم کې جدا جدا لوستل کیږي هغه حروف په حروف مقطعات سره مسما دي او تعداد د دې حروفو 14 دی چې په کلماتو د صلح صحيرا من قطعك کې جمع شوي دي. دا حروف په دوه ډوله دي. اول هغه حروف چې هجا د حروف د هغوی درې حرفي ده، په دې حروفو کې مد کیږي په دې ډول چې دوهم حرف مده او دریم حرف ساکن وي. حالته به بیا په الف کې مد نه کیږي ځکه چې د هغې نه څخه وروسته دوهم حرف چې دی هغه مده نه دی. او دغه یاد شوي حروف یا حروف فوق الذکر په نقص عسلکم کې جمع شوي دي چې په دغې ټولو حروفو کې په مقدار د 3 الفونو مد کیږي. هغه پرته د عین له حرف څخه ځکه چې د عین په حرف کې 2 وجهې جائز دي. کوم چې د عین په حرف کې مد دی په دې کې لومړنۍ وجه دا ده یعنی د مد ښه وجه او افضل تره وجه دا ده چې په عین کې 2 الف مد وکړي، دا یې اولا او افضل وجه ده. او بیا دوهمه وجه دا ده چې په عین کې 3 الف مد وکړی شي، دا هم جائزه وجه ده. نو همدغه وجه ده چې په عین کې 2 الف وجه ځکه جائزه ګڼل یعنی افضل ګڼل شوی ده چې دلته د لین او هغه مدونه چې هغه عارضی دي او حرف مد وی غلطه او دلته لین دی چې په لین کې منګه مد کو یعنی هر لین د دې وجه دا ده چې کله چې په لین کې مد کوي څوک یعنی وقف کوي یا مد وقف یعنی مد عارضی وي د هغې وجه دا ده چې په لین کې یو الف افضل تر دی بغیر د دې عین نه. دا عین خو به هر ترتیب د دې نه وروسته اخفا ده لکه عین صاد دا دغه عین ښایي. خو دومره ووایو چې په عین کې دلته دغه 2 وجهې چې دي اوله وجه 2 الف ده دلته به 1 الف نه وي. موږ هغه عین ښایو یا حرف ښایو چې هغه لین وي ولې په هغې باندې مد عارضي شوی وي. نو په مد عارضي کې چې کله په لین کې وقف کیږي نو هغه به 1 الف اولاتر وي او 3 الف هم هغې ته جواز شته، هغه به جائز وي. ولې د مد عارضي کوم چې مد دي هغه حروف او په هغې باندې وقف کیږي یا مد عارضي کیږي نو په مد عارضي کې اوله وجهه 3 الف، دوهمه وجهه
دو الفه او آخري وجهه ادنا ترى چې جواز ورتشتا یو الف دی. هغه حروف چې په آخر کې تشدید دی یعنی شد دی هغه په نوم د مد لازم حرفي مثقل، او هغه حروف چې په آخر کې سکون دی هغه په نوم د مد لازم حرفي مخفف سره یادېږي. دوهم هغه حروف چې هجای دو حرفي ده په هغه کې په اندازه د مد طبيعي مد کیږي. مد طبيعي هغه مد چې قصر مد ورته وایو، اندازه د یو الف وي. او مجموعه د دې حروفو په کلمه د حي طهوره کې ده، او دغه من ویلو شو چې د حي طهوره دغه څو حرفه چې دي نو په دې کې داسې دي چې دا د مقطعات په د حروفو په مابین کې یا په آخر کې راغلي دي چې بیا نو هغه داسې کېږي چې په دې باندې به مد قصر کېدی شي، او د مد قصر نه مخکې مد په هغه باندې بالکل جواز نه دی. همدغه به وي چې مد طبيعي به په دې کېږي. دغه حروف چې د حي طهوره راغلي دي نو د دې نه به یعنی دا همغه چې په مقطعاتو کې موجود دي، لکه را، الف لام را، یا طا سین، ان داس چې راغلي دي نو بیا به دا منګه نشو وګدولای، همغه مد طبيعي او قصر وکړي. تنبیهات: اول چې کچره حرف ساکن په یو کلمه او حرف مد په بل کلمه کې واقع شي نو په داسې حالت کې به بیا د مد حرف حذف کیږي. لکه وقالوا اتخذ الله ولدا، د دې لپاره بالعموم ټول مدونو ته د دې په خاطر باندې د وصل لپاره حق ورکړی شوی دی چې دلته په وقالو باندې منګه په دغه کلمه کې البته مد نشو کولای، وقف نشو کولای. که چرته منګه وقالو و نعوذ بالله بیا و چې اتخذ الله ولدا، بیا خو سبب داسې پیدا کیږي چې خدای یعنی زوی لري یا نسی، نو د دې په وجه من په وقالو باندې یعنی اضطراری وقف کولای شو، بیا ویلی شو چې وقالو اتخذ الله ولدا. اگر چې دا په با نور زینو کې بیا دواړه جواز دي، اغا مدونه به نور ان شاء الله راضي، ولدلته په حالت وصل کې داسې مد حذف کیږي او په حالت وقف کې منځ ته راځي. که چرته سکون د حرف اصلي په حالت وصل په سبب د التقاء ساکنین څخه متحرک شي نو په دې صورت کې د مد کول او یا قصر